که یو سړی قدرت لري د انتقام اخیستلو، سړی مات کی، الله پاک به د دا سړي زړه له امن او له ایمان ورډکوي. جذبه صحیح هم کېدلی سي، غلط هم کېدلی سي، لکه محبت او نفرت او اخلاق چې تباه کوي. علماء کرام لیکي هغه غصه ده. معاشره چې جوړیږي دا له ښو اخلاقو څخه جوړیږي. که د کور معاشره وي، که د کلي معاشره وي، که د وطن او د ملک معاشره وي، ښه معاشره دا په ښه اخلاقو باندې جوړیږي. الله پاک په انسان کې درې برتنه پیدا کړي دي، درې لوښه پیدا کړي دي. یو د زړه، بل د عقل، بل د نفس. له زړه څخه جذبات راپورته کېږي، عقل د خیالاتو او د فکر او د سوچ برتن دی، نفس دا د خواهشاتو برتن او لوښی دی. دا جذبات دا د انسان له زړه څخه راپورته کېږي. جذبه صحیح هم کېدلی سي، غلط هم کېدلی سي، لکه محبت او نفرت. دغه رقم سخاوت، بخالت، بهادري و بزدلي، دا ته جذبات ویل کېږي او دا له زړه راپورته کېږي. د دغه جذباتو دپاره بیا تکمیل کول، دا بیا په عقل کې خیالات، فکر، سوچ د دې دپاره وهل، او بیا چې د دې ته طلب کوي و دې ته خواهش ویل کېږي. دا خیالات او خواهشات دا تابع دي د جذبې. که د صحیح د انسان په زړه کې صحیح جذبه راپورته شي، نو عقل او نفس د دې دپاره بیا صحیح فکر او صحیح خواهش دا جن صادریږي. ځکه انبیاو د محنت میدان هغه زړه و. انبیاو به د انسانانو پر زړو باندې محنت کوي. ولې چې له زړه څخه جذبات راپورته کېږي، چې د یو انسان له زړه څخه صحیح جذبه راپورته شي، درسته جذبه راپورته شي، د معاشرې د خلکو دپاره د خیر جذبي. ځکه انبیاو به د انسانانو پر زړو باندې محنت کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي، د بني آدم په جسد کې د غوښې یو لوتړه ده، که چیرې دا صحیح سوله د ده به تمام جسم صحیح، یعنې سترګې به صحیح دید کوي، غوږونه به صحیح اورېدل کوي، ژبه به صحیح ویل کوي. وَإِذَا فَسَدَتْ جَسَدَ كُلُّهُ، که چیرې د غوښې دغه لوتړه فاسده سوله، د انسان تمام جسم به فاسدي. الا وهي القلب. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې خبردار اوسئ، د غوښې دغه لوتړه هغه زړه دی. که زړه صحیح سلو، د انسان د جسم تمام اعضاوې به صحیح، او که زړه فاسد سلو، د انسان د جسم تمام اعضاوې به فاسدې ګرځي. نو د انسان زړه باندې چې محنت وشي، صحیح جذبات په زړه کې پیدا کېږي، له دا سړي څخه به په کور کې، په کلیو، په محله کې، په معاشره کې ښه اخلاق صادریږي. او چې د انسان اخلاق درست ول په کور کې، په محله کې، په کلیو، په وطن کې، له دې څخه صحیح معاشره جوړیږي. او اخلاق چې تباه کوي، علماء کرام لیکي هغه غصه ده، چې غصه د انسان اخلاق ورتباه کوي. انسان چې اخلاق درست کیږي، چې خپله غصه په کنټرول کړي. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي
چې دا غصه ایمان دا رقم خرابوي لکه سرکه چې عسل او شات څنګه خرابوي. شات و دې ته چې نقصان رسوي سرکه، چې سرکه په ګډه سي نو دا عسل او شات فاسدوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مؤمن ایمان ته غصه دا رقم فساد رسوي، نقصان رسوي لکه سرکه چې و عسل او شاتو ته څنګه نقصان رسوي. نبی علیه الصلاة والسلام پر امت باندې د دا خبرې محنت او هدایت ډېر کړ چې دوی غصې په کنټرول کې ساتئ. ولې چې غصه په کنټرول کې نه وي بیا په معاشره کې بد اخلاقي پیلاویږي، درندګي او حیوانیت پیلاویږي. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی که پر انتقام اخیستلو باندې قدرت لري، د بدلې اخیستلو وس او طاقت لري، د انتقام او د بدلې د اخیستلو د قدرت باوجود که دی عفا او درګذر وکړي، الله پاک به د قیامت په ورځ و دا سړي ته د خپلې رضا فرمانه ورکوي. الله پاک به ورته وفرمایي چې زه له تا راضي یم. او د الله پاک رضا په نعمتو کې لوی عظیم نعمت دی. په یو بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی قدرت لري د انتقام اخیستلو، د بدلې اخیستلو، او دی د انتقام او د بدلې د اخیستلو د قدرت باوجود سړی مات کی، الله پاک به د دا سړي زړه له امن او له ایمان ورډکوي، په زړه کې بې اطمیناني او الله پاک د ایمان ورنصیب کوي، د ایمان نور ورنصیب کوي.